ملګرو شاکر یوسف زه ستاسو سره په یو کلام شریک کوم په دې امید په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي. په دې کلام کې ما کوشش کړې ده چې د وخت تقاضو سره سم لاړ شم او خپل او د بعضو ملګرو احساسات د ردیف او قافیې په لار رایوځای کړم. یو غم یې راته جوړ کړو، یو شاکار یې راته جوړ کړو. یو غم یې راته جوړ کړو، یو شاکار یې راته جوړ کړو. بچی خو مې سکول ته ځي خو کار یې راته جوړ کړو. یو غم یې راته جوړ کړو، یو شاکار یې راته جوړ کړو. بچی خو مې سکول ته ځي خو کار یې راته جوړ کړو. ته ګورې نه چې هلته اوس شرخوښه مورچدن دي، ته ګورې نه چې هلته اوس شرخوښې مورچدن دي. ته ګورې نه د مرګ نه کاروبار یې راته جوړ کړو. پرون هم یو مور په انتظار و دروازه کې، پرون هم یو مور په انتظار و دروازه کې ولاړه وه. ویل یې انتظار یې راته جوړ کړو. د دوی خو هم د عمر مدعا وه چې پوره شوه، د دوی خو هم د عمر مدعا وه چې پوره شوه. دوی هم دا غوښتل چې زړه کې ډار یې راته جوړ کړو. د ښار د حکیمانو فیصله چې زورور وي، یا د ښار د حکیمانو فیصله چې زورور وي، زور به د هغو وي. ترې دردار یې راته جوړ کړو. شاکره خان ته وایه نور د چوپ مهر دې مات کړي. شاکره خان ته وایه نور د چوپ مهر دې مات کړي. شاکره لار کې اخلو شرفه لار یې راته جوړ کړو. یو غم یې راته جوړ کړو، یو شاکار یې راته جوړ کړو. بچی خو مې سکول ته ځي خو کار یې راته جوړ کړو.